صاحب تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه شیر صاحب، الله هم خوشحاله ساته چې تاسو راغلی له دومره لرې نه. نو زه وایم چې دغه پوښتنو نه به راتېر شو، ډایرکټ به شعرونو لګا شو چې تضاد د لر وي که د بر د چنار بیخ وباسي، تضاد د لر وي که د بر د چنار بیخ وباسي، لکه مشین چې په یو غر د چنار بیخ وباسي. او میندې شکي شولې د جونو اوس څوک نه راپرېږدي، میندې شکي شولې د جونو اوس څوک نه راپرېږدي، خدای دې د کلي د ګودر د چنار بیخ وباسي. او دا بعضې خلک یې په خواره خوارۍ لوی رالوی کړي، دا بعضې خلک یې په خواره خوارۍ لوی رالوی کړي، دا بعضې خلک څومره زر د چنار بیخ وباسي. او نظم درته وایم، نظم عنوان خط دی چې بېګانه وخته غوندې کور ته راغلم، مور مې شکي شوله راپاڅېدله، زما جبونه یې زر ولټول، هېڅ یې پیدا نه کړل، بس یو کاغذ و، هغه کاغذ کم چې و تا راکړی، ما لا په برندو سترګو نه و لوستی، مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو، زه یېرېدمه چې مور پویه نه شي، ما زر حمله وکړه کاغذ باندې، شکر دی ټول مې ترې راواغېستو، خو لږه ټوکړه ورسره پاتې شوله، زه یېرېدمه چې مور پویه نه شي، خو هغه لږه شان ټوکړه کومه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله، هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وه، هغې ټوکړې راله کار وکتلو، په هغې دا ټپه لیک شوې وه چې نوره به کور د ټینګې نه یم، مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي نه.